اسلامي امارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف وروستۍ څرګندونو ته په توند خبرګون کې ویلي پاکستان کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا پخواني د کورنیو چارو وزیر آفتاب خان شیرپاو د خواجه اصف د جګړې خبرداری غیر مسؤلانه بللی او ویلي دي چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې د پاکستان دفاع وزیر تېره ورځ خبرداری ورکړ که له افغانستان سره د ترکیې خبرې ناکامې شي اسلام آباد به مستقیمې جګړې ته دننه شي. په استانبول کې د کابل او اسلام آباد خبرې لا هم روانې دي چې دواړه لوري پکې د دوحې د هوکړې د پلي کېدو پر جزئیاتو بحث کوي. د اسلامي امارت یو چارواکي د پاکستان د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. د افغانستان بانک د نظارت او مالي خدمتونو عمومي امیر لطف الله خیرخوا په خپل ایکس پاڼه د خواجه اصف د دغه خبرداري په غبرګون کې ویلي په پاکستان کې پوځ د کودتا لپاره چمتووالی نیسي. ستاسو په هیواد کې د پوځي کودتا وخت را رسېدلی دی. هو تاسې د هغې لپاره تیاری نیسئ. له 1940 زیږدیز کال راهیسې دا به 5م ځل وي چې یو ملکي حکومت ګوښه کیږي. له بده مرغه پاکستان هیڅ کله د خپلو خلکو نه و. دا د پوځي اډې په شان دی نو د پوځ غرور لومړیتوب لري. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا پخواني د کورنیو چارو وزیر آفتاب خان شیرپاو له افغانستان سره د مذاکراتو ناکامېدو په صورت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف د جګړې خبرداری نامسؤلانه بللی دی. د خواجه اصف د جګړې خبرداری نامسؤلانه دی. د یو لوړپوړي وزیر لخوا داسې څرګندونې کولی شي دوه اړخیزې اړیکې کمزوره کړي او د مذاکرې بهیر هم زیانمن کړي. ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات لا هم روان دي او تمه ده چې دواړه غاړې د ناارامیو د زیاتوالي پر ځای د سیمې سولې او ثبات ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف پاکستاني رسنیو سره خبرو کې ویلي که له افغانستان سره د ترکیې خبرې ناکامې شي عملی جګړې ته داخليږي. हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है. په تیرو 4 یا 5 ورځو کې هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې مګر که خبرې اترې یوې هوکړې ته ونه رسېږي موږ به له افغانستان سره په یوې مستقیمې جګړه کې ښکېل شو. د یادونې وړ ده چې په ترکیه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په روانو خبرو کې د افغانستان د کورنیو چارو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو 6 استازو او پاکستاني ډیپلوماټانو او امنیتي چارواکو ګډون کړی دی. د خبرو اترو په دې پړاو کې دواړو خواوې به د دوحې د هوکړې د پلي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړي.